من خو مې هېر دی بس عیبونه لټوم د خلکو د تهمت واوره ده او زه یې بام په بام اړوم هېڅوک دې نه غواړي زما زړګی خوار زړګی او مجبوره کېږم آخر دې په لیلام اړوم داسې مرې منصور شه چې تر داره دې عشق یوسي چې نوم دې و ژوندیو ته عبس پاتې نه شي او نه کې د پټه پټه مینه او مجبور شوم آخر د محبت چیغه وه لوڅه مې دنیا ته کړه او مه زړه اخله یاس مله مه زړه ورکوه چاته که غواړې چې ازاد ژوند دي ته بس پاتې نه شي انتظار دی هیلې مړې دي ژوند انګار دی هیلې مړې دي بس دی ورکه یاره راشه د خدای پار دی هیلې مړې دي د بېلتانه د ورځو شمار مه کوه نه راځم ولاړمه نور مې انتظار مه کوه نه راځم او په ښایستونو کې مې خپله برخه ونه مونده په ښایستونو کې مې خپله برخه ونه مونده زړګی دې صبر که سینګار مه کوه نه راځم د غزل او مزل پاڼې همدا شان د یوټیوب چینل درنو کتونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله د ښه بایس او د سیاحت په کالیو کې بنغښتې وی تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر شاعري او شخصي ژوند درته خبرې اترې کوو نن هم درته خپرونه کې مولانا ایا صاحب پیدا کړی دی شعرونه به ترې اورو ژوند به یې پوښتو او کوښښ کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو ایا صاحب په سلام او هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم ډېره زیاته مننه ټکور صاحب زه هم په خپل وار سره ستاسو د کیمرې د لارې ستاسو د چینل او ټولنیزو شبکو د لارې ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وایم هیله ده چې تاسو به هم جوړ او روغ یاست او ډېره زیاته مننه چې ماته هم په دې خپل ادبي بنډار کې وخت راکړ ډېره مننه ایا صاحب د خپرونې په دې لومړي سر کې به غزل درنه اورو بیا به وروسته که کومه پوښتنه پاته ورته راګرځو ډېره زیاته مننه ټکور صاحب غزل دی چې دنګه چنار ځواني مې ستا هجر کې ماته کړله او د خوشحالۍ هیله زما یې را میراته کړله چې بدینی مشپه کې ویل رب دې زما کړه ګله چې بدینی مشپه کې ویل رب دې زما کړه ګله چې بدینی مشپه کې ویل رب دې زما کړه ګله ستا دې قسم وي چې هغه دعا دې چاته کړله او زما ارمان کوم یو کوم شی مې وغوښتی درنه زما ارمان کوم یو کوم شی مې وغوښتی درنه مننه زما ارمان کوم یو کوم شی مې وغوښتی درنه او سپېره تندی تا خبره کومې خواته کړله دا بیت بیا ورو مننه وی زما ارمان کوم یو کوم شی مې وغوښتی درنه سپېره تندی تا خبره کومې خواته کړله او نتیجه دا سوه له پوره تحقیق نه وروسته جرمل صاحب نتیجه دا سوه له پوره تحقیق وروسته رڼه سپوږمۍ مې ورته لږ لږ ستا ښکلا ته کړله او که ژوندی هم یمه خو هجر دی ژوند نه ژوندون که ژوندی هم یمه خو هجر دی ژوند نه ژوندون دی بس یوه ساه او هغه مې قربان تا ته کړله او نه کې د پټه پټه مینه او مجبور شوم اخر د محبت چیغه وه لوڅه مې دنیا ته کړله نه کې د پټه پټه مینه او مجبور شوم اخر د محبت چیغه وه لوڅه مې دنیا ته کړله او چې بیان کړې د قلم په ژبه هر سړي ته ما مې د ستړي ژوند کیسه ایاس ملا ته کړله ایا صاحب ډېر خوندور غزل و دا راته ووایاست څومره وخت کېږي چې شعر شاعري تر مخه کړې ده ولې مو دې شعر شاعري تر مخه کړله څه علت یې ووایه ټکور صاحب وختو تقریبا 12 14 تر 15 کاله پورې کېږي چې زه شاعري کوم او داسې معلوم وجه او لامل نه لري چې د دې وجې څخه مې شاعري شروع کړې ده زما پند کله چې سړی الهام ولري الله شاعر کړی نو بس مجبوره دی چې ووایي بېشک یعنې د 14 تر 15 کاله ډېر کلونه کېږي بیخي زیات کلونه کېږي نو څومره غزلونه شعرونه نظمونه مو لیکلي تعداد درته معلوم دی نه دقیق تعداد یې نه معلومیږي تقریبا 1500 شپږ پر شاوخوا به یې غزلونه ترانې او نظمونه ګډوډ نو دا 15 کاله یا 14 کاله ډېر وخت کېږي او غزلونه ولې دومره کم دي نو دې کې داسې وخت راځي ټکور صاحب کله کله داسې وخت راشي چې ما په میاشت 2 میاشتې هم شی نه لیکلی نو نه پوهېږم بیا هم ډېر دي نو 500 شپږ شعرونه 500 شپږ ډېر غزل دي څنګه د کتاب چاپ ناچاپ کتاب لري یا نه لري مخ پر وړاندې مو اراده څه ده تر اوسه خو مې ټکور صاحب کتاب نه دی چاپ کړی نو ځینې ملګري یې غوښتنه کوي او راته ویلي دي چې تاسو یو کتاب باید چاپ کړئ نو مخته به ګورو چې څنګه کېږي سمه ده یا صاحب راځه نو مسلسل 3-4 غزل درنه اورو بیا که کومه پوښتنه پاته ورته وګرځو ډېره زیاته مننه ټکور صاحب وایي انتظار دی هیلې مړې دي
ژوند انګار دی هیلې مړې دي انتظار دی هیلې مړې دي ژوند انګار دی هیلې مړې دي بس دی ورکه یاره راشه د خدای پار دی هیلې مړې دي بس دی ورکه یاره راشه د خدای پار دی هیلې مړې دي که ماښام دی هم غمجن یم که سهار دی هیلې مړې دي که ماښام دی هم غمجن یم که سهار دی هیلې مړې دي او خوښي نشته د غمونو بیروبار دی هیلې مړې دي زه منصور یم وخت رسۍ ده مینه دار دی هیلې مړې دي او ستا ښکلا ته مې پلو ده سوال هوار دی هیلې مړې دي شپه د هجر ده او خوري مې ورک مې یار دی هیلې مړې دي راتاو شوی مې پر زړه ده غم شامار دی هیلې مړې دي وسیم صاحب ستا ایاس هرې سزا ته نور تیار دی هیلې مړې دي بل غزل دی ټکور صاحب چې په سترګو کې که ستا د لیدو وس پاتې نشي په سترګو کې که ستا د لیدو وس پاتې نشي نو روح ته دې په تن کې هېڅ ادرس پاتې نشي او چې خوب دې وي له سترګو مرور خوري دې یادونه و داسې تنهایۍ ته دې هېڅ کس پاتې نشي چې خوب دې وي له سترګو مرور خوري دې یادونه و داسې تنهایۍ ته دې هېڅ کس پاتې نشي هغه سمرې منصور شه چې تر داره د عشق یوسي چې نوم دې و ژوندیو ته بس پاتې نشي هغه سمرې منصور شه چې تر داره د عشق یوسي چې نوم دې و ژوندیو ته بس پاتې نشي له تا به هم وخت ورو ورو دا خواږه د ژوندون له تا به هم وخت ورو ورو دا خواږه د ځوانۍ اخلي زما به هم د تیر په څیر هوس پاتې نشي او دغسې دې رب زما کړه لالی چې په خپله دغسې دې رب زما کړه لالی چې په خپله زه لاړ شم درنه ځای پکښې د بس پاتې نشي دغسې دې رب زما کړه لالی چې په خپله زه لاړ شم درنه ځای پکښې د بس پاتې نشي او خوږ وصل دې رب نه اخلي له هېڅ سړي نه هېڅ وخت د هجر په رګو کې دې نه پس پاتې نشي او مزړه اخله یاس مله مزړه ورکوه چاته که غواړې چې آزاد ژوند دي ته پس پاتې نشي ټکور صاحب مینه د زړه له کومې کرکه د زړه له کومې په ژوندانه کې هر څه وکه د زړه له کومې کلونه تیر شول خو ته زما له زړه نه وځې درته سلام کومه ورکه د زړه له کومې کلونه تیر شول خو ته زما له زړه نه وځې درته سلام کوم ورکه د زړه له کومې او له سترګو نم څڅوم پرې اوبوم غمونه د ګریوانه پر شاړه ځمکه د زړه له کومې و درنو خلکو ته تل په درنه سترګه ګورم خو سپکو خلکو ته کړم سپکه د زړه له کومې او ستا لباسي مینه وه د دنیا لنډ ژوندونه در سره ومې نه کړه ځکه د زړه له کومې او د هېرېدو د لالې ایاسه دومره کوشش دا اوس د وخت زیاده زړه که د زړه له یو سړی دی او شپږ اووه وارې یې رد یم یو سړی دی او شپږ اووه وارې یې رد یم یو ارمان دی او شپږ اووه وارې وفات دی او سا مې وځي لاس مې بیل نه کړې له لاسه سا مې وځي لاس مې بیل نه کړې له لاسه ضرورت یو بیخي له حده زیات دی او زه ښه نه یم یا د ساعت ستنې خراب یم زه ښه نه یم یا د ساعت ستنې خراب انتظار دی کال جوړ سوی له یو ساعت ایا صاحب له تا یو ټکور صاحب غزل داسې دی چې خوشحاله نه یم بس چټي د خلکو پام اړوم خوشحاله نه یم بس چټي د خلکو پام اړوم د زندګۍ له بیخي سخت پړاوه ګام اړوم او له تندې مرمه یاره هجر مې رګونه زبېښي له تندې مرمه یاره هجر مې رګونه زبېښي پر سر به څه وخت ستا د وصل شیرین جام اړوم او بې اختیاره دې نوم هر ځای او هر کله اخلم بې اختیاره دې نوم هر ځای او هر کله اخلم حیران یم څنګه به دا خپل تکیه کلام اړوم او ځان خو مې هېر دی بس عیبونه لټوم د نور ځان خو مې هېر دی بس عیبونه لټوم د خلکو د تهمت واوره ده او زه یې بام په بام اړوم هېڅوک دې نه غواړي زما زړګی خوار زړګی او مجبوره کېږم اخر دې په لیلام اړوم هېڅوک دې نه غواړي زما زړګی خوار زړګی مجبوره کېږم اخر دې په لیلام اړوم او د عشق مومن یم د کافر هجر له وهمه څخه د وصل خوږ
لا اله لفظ په رام رام اړه ویا اصل مونځ په پای کې څه لري فقط سلام دی یو ورځ به دغسې د ژوند د خیر سلام اړه صاحب یو وروستۍ غزل به درنه واورو بیا دا د خپرونې وخت هم پر خلاصېدو دی بیا به خپرونه تړو. ډېره زیاته مننه ټکور صاحب وایي کافر کېږي هزارونه درپسې کافر کېږي هزارونه درپسې دي کافر کېږي هزارونه درپسې دي سوځولي دي د زړونو سپارې دي او ته خو تللی خو زه یو لږ ارام یم ته خو تللی خو زه یو لږ ارام یم هغه ځکه تصویرونه دې دلې دي او ای له ډېرې مودې ورکه مسافره خدای دې راوله څه نه وي څه زړې دا بیت بیا وړو دا بیت یې جرمل صاحب ته ډالۍ چې له ډېرې مودې ورکه مسافره خدای دې راوله څه نه وي څه زړې دي او چې د چا د پلو په نښو کې یې ښخ کړم راسره د ارمانونو جنازې دي هو دردونه شته هو دردونه دي آرام نشته او تنګې زړه زغمی د وخت دغه فیصلې دي او مینه څه ده خو زړه راکړه او زړه واخله د ایجاب او قبول دوې وړې جملې دي مینه څه ده مینه څه ده خو زړه راکړه او زړه واخله د ایجاب او قبول دوې وړې جملې دي ایاس جانه په نصیب کې د یار نسته ایاس جانه د لاس لیکې دي کږي وای لاس په سینې ستا له درباره ولاړو بې لارې راغللو پر لاره ولاړو او ښکلي چې مینې ته سرونه ټیټ کړل موږ ترې له دې تالا بازاره ولاړو او هیچا احساس نه کړه زموږ بېرخې لمبه لمبه له خپل خمار ایا صاحب ډېره مننه دا چې د خپل وخت ته ګورو د خپرونې وخت پر خلاصېدو د ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنله او وخت مو راکړ. ډېره زیاته مننه ټکور صاحب له تاسو ډېره مننه ایا صاحب د غزل او مزل پاڼې او همداشان د یوټیوب چینل درنو کتونکو دا و له ایا صاحب سره یو کوچنی شانتي بانډار تر بیا چې موږ تر یو بل داسې خپرونې راځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ د لي الله په امان.